د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. زیم یا زه توری د نن سبق یا لوست دی. دا زه توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې زه له کیڼ لور څخه ښي لور ته لیکل کیږي. ګورئ، د زه توري ترڅنګ په ټکي ټکي زه توری لیکل شوی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي زه توري داسې ډک کړئ. د زه توري شکل دې وپېژنده. اوس د زه توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، زه د زالې په سر کې د لیکل شوي زه غږ دی لکه زاله. ته ووایه زاله. شاباس، بیا ووایه زاله. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د زه توری په سر کې راشي. زه، ځان، زه، ځای. ګورئ، دا زاله وینئ چې دغه زاله یې په یو ښاخ کې جوړه کړې ده. ګورئ، د زالې په منځ کې هګۍ وینئ او دا د ونې ښاخونه یې جګري رنګ لري. دا پاڼې یې شین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه زاله رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د زالې د کلمې په سر کې زه توری راغلی. دلته د زالې په کلمه کې زه توری راغلی. ګورئ، دغه په سور رنګ د زه توری چې د آ د توري سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم زاله لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د زالې لیکل مو ښه یاد شي. شاباس، د زه توري پیل همدغه ځایه څخه وکړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه زاله رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. ډېر ښه، زاله دغه شان رنګیږي.
ډېر ښه زاله دغه شان رنګیږي. ډېر ښه زاله دغه شان رنګیږي. اوس راځو اولیني کتار ته چې په ښي خوا کې یې لومړی ز توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ز توری لیکل شوی دی. د ز توري په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هر یو منځخالي ز توري په سر ز ولیکو چې لیکل مو زده شي. ډېر ښه ز توری دغسې لیکل کیږي. شاباس موږ ز توری لیکو. د ز توري لیکل زده کوو. شاباس موږ ز توری لیکو. د ز توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د زالې کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د زالې کلمه لیکل شوې ده. د زالې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ز توري په سر کې، د ل توري په سر کې. اوس د زالې د هره یوه کلمه رنګوو. آفرین ډېر ښه زاله دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زاله لیکو. آفرین ډېر ښه زاله دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زاله لیکو. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ز توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ په سر ز توری ولیکو.
ډېر ښه. ز توری دغسې لیکل کیږي. شاباس. موږ ز توری لیکو. د ز توري لیکل زده کوو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د زالې د کلمو کتارونه دي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د زالې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د زالې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر زاله ولیکو. آفرین، ډېر ښه. زاله دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زاله لیکو. آفرین، ډېر ښه. زاله دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې د ز توري د تورو کتار دی چې د سر ز توری یې په تور رنګ لیکل شوی او په کیڼه خوا کې د زالې د کلمو کتار دی چې لومړی کلمه یې هم په تور رنګ لیکل شوې. دا یو ز توری تور دی. دا نور ټول خړ دي. دا هر یو ز توری رنګوو چې د ز توري لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه. ز توری دغسې لیکل کیږي. شاباس. موږ ز توری لیکو. د ز توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ز توری دغسې لیکل کیږي. شاباس. موږ ز توری لیکو. د سره چوکاټ په کیڼه خوا کې د زالې د کلمو کتار دی. ګورئ دلته په سر کې د زالې کلمه په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د زالې دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. آفرین، ډېر ښه. زاله دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زاله لیکو. آفرین، ډېر ښه. زاله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د ز توری په ټکو ټکو لیکل شوی دی. راځئ چې دا هر یو ز توری او هر یوې د زالې د کلمې په سر ولیکو. آفرین، ډېر ښه. ز توری دغه شان لیکل کیږي. موږ د ز توري لیکل زده کوو.
موږ زه تورې لیکو. موږ د زه توري لیکل زده کوو. آفرین، ډیر ښه. زه له دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زالې لیکو. آفرین، ډیر ښه. زه له دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زالې لیکو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ زه تورې لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله زه تورې لیکو چې زه توري لیکل مو ښه یاد شي. آفرین، ډیر ښه. زه تورې دغه شان لیکل کیږي. موږ د زه توري لیکل زده کوو. موږ زه تورې لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ زاله لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د زالې کلمه ولیکو چې د زالې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ډیر ښه. زاله دغه شان لیکل کیږي. موږ د زالې لیکل زده کوو. موږ زاله لیکو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د زه توری چې نومیزیم او داسې لیکل کیږي. او د زالې کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.